الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترمو درنو قدرمندو ورونو او پتمندو خويندو، په ننني مختصر بیان کې هغه 9 کسان پیژنو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته بد ویلي چې دا په انسانانو کې ډېر بد انسانان دي. د دوی بدوالی د بدرنګي په وجه نه دی، د دوی بدوالی د مسکنت په وجه نه دی، د دوی بدوالی دا د ګناهونو په وجه دی. هغه 9 کسان چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته بد ویلي دي، هغه د بدو اعمالو په وجه چې په دغه 9 کسانو کې ډېر بد اعمال وجود لري. نن به مونږ او تاسې هغه 9 بد عملونه وپېژنو چې بیا د خپلو ځانونو اصلاح وکړو. حسینه چې په موږ کې هغه د 9 بدو اعمالو څخه یو داسې عمل موجود وي چې تر دې حدیث لاندې بیا مونږ راسو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر دغه خبرې لاندې راسو چې بد یې ورته ویلي. په حدیث شریف کې راځي، په کنز العمال کې هم دا حدیث شته او په سنن ترمذی شریف کې هم شته. علامه منذری رحمه الله هم نقل کړی، ډیرو د احادیثو کتابونو راخستی. شعب الایمان کې هم راځي، بهقی شریف کې هم راځي. اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها وی: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سمع واوریدل، هغه ویل. هغه 9 کسان یاد کړي دي. اول: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. په بدو انسانانو کې چې هغه ډېر بد انسان دی، هغه یو دی چې تکبر، فخر او لوی کوي او خپل متعال خدای جل جلاله یې هیر کړی وي. یعنی که څوک مالدار شي، دنیادار شي، کاروبار یې جوړ وي، ښه جامه یې په تن وي او د لوړې رتبې خاوند وي، دی به پر هغه چا باندې تکبر او لویي کوي چې تر ده په رتبه کې کښته وي، او یا یې جامه خرابه وي، یا مسکینان وي، او یا یې کاروبار نه وي، دی به پر هغه باندې فخر او لویي او تکبر کوي. دا په تمامو انسانانو کې هغه بد انسان. نن سبا دور ته چې راسي، چې کم یو سړی لږ لوړې رتبې ته ورسېږي، نو بیا به د هغه کسانو اواز هم نه اوري چې وده ته د یو شي محتاجي لري. د ده ټلیفون به هم نه پورته کوي، پر مجلس به غوږ هم نه نیسي، خبرې به هم نه اوري، وخت به هم نه ورکوي. دا هغه د بدو انسانانو څخه بد انسان دی چې بیا تکبر کوي، لویي کوي او فخر کوي. د دې بد عمل څخه باید هر مسلمان ځان وساتي. دویم: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى. په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې ظلم او تجاوز کوي او
خپل لوړ الله تبارک وتعالی هیر کړی. ظلم پر هر هغه چا باندې کول چې ستا تر لاس لاندې وي. د بل یتیمان در پاته وي، یا په ظلم مال خوري یا پر دوی ظلم کوي، یا په خپل کور کې یا د خپل اقرباو سره یا د خپل دوستانو سره یا په معامله کې یا په هر کار کې چې ظلم دی ور باندې وکړ، تجاوز دی وکړ، الله دې هیر و، نو ته په تمامو انسانانو کې بد انسان یې. مسلمان ته خدا پکار ده چې تر ډېره حده عفو وکړي. که څه هم بل څوک ظلم ور باندې وکړي، اول به نصیحت ورته کوي، عفو به ورته کوي. خو که هغه څوک بیا د عفو غلطه استفاده کوي، بیا به همداسې معامله ورسره کوي چې څنګه ورسره حق دی، بیا به هم تر حق او تر حد تجاوز نه کوي. دریم، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې هغه عبث او بے فائدې کارونه کوي، د شریعت خلاف کار، د سنتو خلاف کار په دې باندې اخته وي، او خپل قبر یې هیر وي، خپل زړېدل یې هیر وي چې دا ځواني به تېره سي او زه به بیا زوړ یم او بیا به د قبر ژوند وي. دا هر څه هیر وي، دی عبث او بې فایدې کارونه. په داسې حال کې چې د ځوانۍ عبادت تر زړېتوب ډېر زیات فضیلت لري، خدای خپل ځواني په عبث او بې فایدو کارو کې تېره کړي، چې کله عمر ختمېدونکی سي، زوړېږي، بیا نو د عبادت کوي. نو دا چې خپل ژوند په عبثو کارونو کې تېروي، بې فایدې کارونه کوي، د شریعت خلاف کارونه کوي، دا په تمام انسانانو کې بد انسان دی. پکار ده هر مسلمان ته چې ځان پر شریعت برابر کړي، ځان پر سنتو برابر کړي، دا ژوند ختمېدونکی دی، خپل مرګ په یاد ولري. سبا او بل سبا ته به له دنیا ځي او سترګې به پټې کېږي. نو داسې پکار ده چې د سبا ورځ ته فکر وکړي چې سبا به زه په دې دنیا کې یم که که ژوند ولرم، نو یو میاشت، دوې میاشتې بعد، کال بعد، 2 کاله بعد، 2 کاله بعد به بیا ډېر زوړ سم، بیا به مې پر شي باندې واک نه وي. نو باید د بدو انسانانو څخه ځان نه کړي جوړ چې بې فایدې او عبث کارونه کوي. څلورم، بئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې هغه سرغړونه کوي او سرکشي کوي او خپل ابتدا او انتها یې هېره کړې وي. یعنی مقصد دا چې د الله تعالی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امرونو څخه سرغړونه کوي او چې کم نواهی دي هغه کوي، سرکشي کوي، او د خپل اوله ابتدا هیره ده چې د یو ساز کې مردارو منیو څخه پیدا شوی، او خپل انتها دا هم هیره ده چې کله به له دنیا ځي او کله به زړیږي، کله به قبر ته ځي. دی د الله او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له امرونو مخالفت کوي، سرغړونه کوي او هغه نه مني، او د خپل والدینو، مور پلار، مشرانو، علماو د هغې نصایح، د هغې صحیح مشورې هغه نه مني، د هغې څخه تېرېږي، تجاوز کوي. دا په تمامو انسانانو کې هغه بد انسان دی. پنځم، بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې هغه دنیا په دین باندې پیدا کوي. مقصد دا چې دین د دنیا د پیدا کولو لپاره استعمالوي،
د دین په قصه کې نه دی، د اسلام په قصه کې نه دی، د احکامو په قصه کې نه دی، هغه د تر پښو لاندې څو خدای ته د یو څو پیسې راشي، پیسې د دین په خرڅولو باندې پیدا کوي. نو دا په تمامو انسانانو کې بد انسان دی. د دین احکام یې هیر کړي وي، د شریعت لاره یې هیره کړې وي، ژر خرهیي، نیکټایي په غاړه کوي او لوڅ سر ګرځي، جامه یې د کفارو غوندې جوړه کړې وي، د دې دپاره چې هلته دته ښه کاروبار جوړ سي او دته ښه پیسې لاسته راسي. د شریعت مخالفت یې د یو څو روپو دپاره کړی. شپږم، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. دا ډیره سخته ده چې په تمامو انسانانو کې هغه ډیر بد انسان دی چې هغه دین په شبهاتو باندې ورانوي. یعنی دی په شبهاتو پسې نښتی وي چې یو ځای یو شبهه پیدا کوي، په هغې باندې غواړي چې دا دین، دا اسلام، دا مذاهب فاسد کړي، په دغه شبهو پسې ګرځي، شبهات پیدا کوي. دا څوک دی؟ د دې مثال غیر مقلدین یا لا مذهب وهابیان چې دوی ځانونو ته سلفیان یا اهل حدیث وایي، دا هغه کسان دي چې په دین او په اسلام کې په شبهاتو پسې ګرځي. مسلمانانو ته شبهې په خپل دین، اسلام، مذهب کې ورچي. د پېښور څخه موږ ته یو څو ملګرو یو تحقیقي مسله راستولې وه چې د دې تحقیق وکړي. وایي دلته یو غیر مقلد تقریر کاوه مسجد کې، څو عامیان به ورته ناست وه، ځوانان. وایي هغه ورته وایي چې ګورئ، په جنازه کې سورة الفاتحه ویل فرض ده، او که ونه ویل سي د جنازې لمونځ نه دی صحیح، او سبحانه په لمانځه کې ویل د جنازې په لمانځه کې دا بدعت ده. ځوانان چې راووتل یو بل ته سره وایي نن خو مولا صاحب داسې مسله بیان کړه چې بیخي عجیبه وه. وایي څنګه؟ وایي دا وایي چې د جنازې په لمانځه کې فاتحه فرض ده، که ونه ویل سي دا جنازې لمونځ نه صحیح کېږي. وایي ښه نو دا چې زمونږ مخکینی ټول اکابر تیر شوي دي، زمونږ نیکهګان، پلران او نور خپلوان، د ټولو مسلمانانو د 1400 کاله شاوخوا دا ټول بې جنازې تللي دي، دا ټول و قبر ته په داسې حالت کې تللي دي چې پر هغې باندې جنازه نه ده شوې. دې خلکو ته عجیبه شبهات، عجیبه شکوک په خپل هغه مشرانو کې لار واچول چې هغه به ټول یارې داسې تللي چې جنازه پرې هم نه ده صحیح شوې. بیا چې کله موږ د مسلې تحقیق ورواستوئ چې وروره مسله غلطه ده، تاسې ورته مسلې معلومات وکړئ، دا غیر مقلد تاسې ته شبهه در اچولې. جنازې په لمانځه کې فاتحه نسته وروره. وایي د غیر مقلدینو دلیل دا دی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. مایل دا د دې نور لمونځونو دپاره دی، د جنازې لمونځ دعا د مړي ته. که دی وایي چې دا هغو نور المنځونو حدیث عطف کوي راوړي د جنازې لمانځه ته، نو بیا ورته وایي چې په هغه نور المنځونو کې سبحانه هم په صحیحو احادیثو ثابته ده، د جنازې په لمانځه کې بیا هغه ولې بدعت سوه؟ نو صاحبه ته په حدیثو باندې نه پوهېږې، ته راسه زموږ مدرسې ته، یو ځل زموږ د شاګردانو څخه حدیث زده کړه، بیا په حدیثو کې خبرې کوه. که ته هغه عمومي حدیث د جنازې والمانځه ته راوړې چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نو زه به دا حدیث درته پیش کړم چې تشهد په کوم لمانځه کې نه وي هغه لمونځ نه دی صحیح، په کوم لمانځه کې چې سجده نه وي هغه لمونځ نه دی صحیح. امام حاکم رحمه الله په المستدرک کې دا حدیث نقل کړ چې کله سجده په لمانځه کې ونسي هغه لمونځ نه دی صحیح. نو ورته وایه چې جنازې لمونځ نه دی صحیح، سجده هم پکې کوه او تشهد هم پکې کوه. که عمومیاتو ته سره ولاړ شو بیا دې بیخي استان لمونځ هم نه صحیح کېږي.
نو دا د جنازې لمونځ د مړي لپاره دعا ده. په دې کې سبحانه ده، الحمدلله، سورة الفاتحه د تلاوت په نیت باندې نشته. په یو صحیح مرفوع حدیث کې د ثبوت نشته. که موږ ورته چلنج ورکو هېڅوک هم نشي ثابتولی. خو دا مسلمانانو ته یو شبهه ورچول دي، شک په خپل دین او په خپل مذهب کې ورچول دي. دویم په خپله په حدیثو باندې نه پوهېږي، په دلیل باندې نه دي خبر. بس مسلمان ته چې یو شک او شبهه ده چې یو رقم ورلوېږي هغه یې ورچوي. نو دا هغه خلق دي په تمامو انسانانو کې هغه بد انسانان دغه دي چې مسلمانانو ته په دین او په مذهب کې شک او شبهات ورچوي. الله دې موږ او تاسو دوی نه وساتي، د دوی بیانونه مه اورئ، د دوی سره ناسته ولاړه مه کوئ. والله العظیم پر خپل اسلام به مو اخر داسې کړي چې متنفره به سي. راځو خپلې خبرې ته. اووم، بئس العبد عبد طمع یقوده. په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې طمع یې کشوي. یعنی مطلب دا چې د هر چا څه به طمع او ارزو وي، په هر چا به پسې وي، بس دا به ورته طمع وي چې فلانی شی به راکړي، دونه روپۍ به راکړي، دا به راکړي، ها به راکړي. دا طمع د بل چا څخه کول، د طمع په نیت باندې کارونه کول، دا هغه تمام انسانانو کې بد انسان دی. د طمع څخه، د ارزو څخه، د امید بل ته امید وي، دغه څه دی مسلمان ځان ساتي. اتم، بئس العبد عبد هوى يضله. دا هم ډېره سخته ده، د دې به لږ وضاحت درته وکړم. په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې نفسي غوښتنې، نفسي خواهشات په هوا پسې تلل، دا یې ګمراه کوي. دا هم تطبیق ده پر لامذهبو باندې. پر چا باندې؟ پر نامنهاد سلفیانو اهل حدیثو باندې. ولی؟ نفس پرستی تر دې پورې ده چې که ورته وایي چې د قرآن عظیم الشان ښکلول، مچکول څنګه دي، درته به وایي چې دا بدعت دي. ښه، که ورته وایي چې د ښځې عورت ښکل کول څنګه دي، درته به وایي چې په دې کې څه مشکل نشته. دا شهوت پرستی ده. درته وایي به چې دا لمنځونو ته چې وس راسو، وتر د 1 رکعت، 3 رکعته، 5 رکعته راغلي، راجحه پکې 3 رکعته دي. و بیا نو څه اختیار کړه؟ 1 رکعت. دا یې خواهش پرستی ده، نفس پرستی ده. تراویح د صحابو په دور کې په اجماع باندې 20 رکعته شي. دی به درته وایي چې 8 رکعته کوه، 12 رکعته یې وخوړلې. دا نفس پرستی ده. د جمعې د ورځې 10 رکعته سنت دي، دا یې وخوړل، وایي 2 رکعته وکړه، د نور څخه خلاص یې. یا که دې زړه غوښته یو 4 رکعته، 2 رکعته نور سنت وکړه، 10 رکعته سنت بدعت دي، دا نشته. سنت یې وخوړل. دا نفس پرستی ده، هوا پرستی ده، دا خواهشاتو پسې تلل دي. دا نور منځونه روزانه چې کوم سنت لري، دا سنت یې پرېښودل. که تاسې سعودي ته ولاړ شئ یا هلته چا نه پوښتنه وکړئ، هلته چې کوم لامذهبه دي هغه سنت نه کوي، بس صرف 2 رکعته یا 3 رکعته فرض وکړي بس ځي. دا نفس پرستی د سنتو پرېښودل دي. په صلات التسبیح لمانځه کې څومره زیات فضیلت دی، وایي دا بدعت دی. په صلات الاوابین کې چې د ماښام د لمانځه وروستی کې 12 رکعته یا 4 رکعته کېږي، وایي دا بدعت دی، دا ثابت نه دي. دا نفس پرستی ده، دا خواهش پرستی ده. دغه رقم که د دوی نورو مسایلو ته راسي، سړی به ورته حیران شي. د دین څخه یو ریشخند او مسخره جوړه کړې ده. که یې څه طبیعت غوښتله، څه د نفس غوښتله، هغه رقم یې بس کوي. د جمعې د ورځې 2 اذانونه یې پر 1 اذان باندې ودرول. طلاقونه 3 طلاقه
چې په یو وار څوک واچي خپلې مېرمنې ته 3 طلاقه واقع کېږي دوی به درته وایي چې نه دا یو طلاق شه دا نفس پرستی ده دا شیطان پرستی ده دا خلق په زنا باندې اخته کوي مخکې مې درته وویل چې د دې خلکو بیانونه ما اورئ دا خلق مو له دینه داسې دواړئ چې په ځان به هم نسئ پوه سنت یې بلکل ترک کړل ته به دوی ته ګورئ چې بس یا به یو پکول پر سر کړی وي یا به یو سور دسمالګۍ د ښځو د نجونو رقم پر سر کړی وي نور کومه چې پګړۍ ده یا امامه یا لنګوټه سنت هغه یې ترک کړه هغه یې پرېښودل مصافحه په یوه لاس ناجایزه په 2 لاسو باندې سنت دوی وایي چې په یوه لاس سنت ده په 2 لاسو بدعت ده دلته یې انګریز پرستي وکړله د انګریزانو سره یې جوړه سوله او دا به هم درته وایي چې که ښځې ویښتیان د انګریزانو رقم جوړ کړي په دې کې لا څه مشکل دی په دې کې هم څه خبره نشته یعنې دین داسې غواړي چې و انګریز ته یې ورواړئ نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې آخره زمانه کې به فتنهګر خلک و سنت ته بدعت وایي بدعت ته به سنت وایي هغه هم دغه لامذهبه دغه وهابیان غیر مقلدین دي نورو خبرو ته به نځو خپل هغه کسان نور به هم وپېژنو خو ما مخکې صرف دا یادونه درته وکړه چې د دې خلکو بیانونه مه اورئ نهم بد کس بئس العبد عبد رغب یذله په تمامو انسانانو کې بل هغه بد انسان دی چې هیلې او ارزوګانې یې خواروي د مال د رتبې او دا شان د جایداد د دې حرص او اوږدې هیلې به لري دا به یې خوار کړي یعنې د ډېر مال طلبګار بس اوږدې هیلې وي چې پلانې ښایسته کور زما وای پلانې موټر زما وای او دا جهاز زما وای او دا کښتۍ زما وای دا خپل ژوند اخري فاینل یې هیر وي چې زه به بیا څه کوم ارزوګانې یې بیخي ډېرې وي هیلې یې بیخي ډېرې وي او دا اخري خوار هم کې نو دغه قسم په تمام انسانانو کې هغه بد انسان شمیرل کېږي چې د مال طلبګار بیخي زیات وي حرص یې بیخي پر مال باندې ډېر وي پر جایداد یې ډېر وي خپل الله خپل شریعت خپل د دین لارې هېره کړې وي معززو دا هغه 9 کسان وو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته بد ویلي دي موږ او تاسو ته اوس ډېره لازمي ده چې په خپلو ځانونو کې وګورو چې په ما کې خو به د دغه 9 غلطو کارونو څخه یو کار نه وي موجود که چیرې په موږ کې یو داسې کار موجود وي موږ به خپل ځان اصلاح کوو که ځان اصلاح نه کړو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارکه فرموده به موږ بیا د بدو انسانانو څخه یو آیا ستاسې ضمیر دا خوښوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درته وایي چې بد انسان یې که ستا ضمیر دا نه خوښوي او تا ته دا خوند نه درکوي نو ځان د اصلاح کا دغه 9 چې کم بد اعمال ذکر شو د دې څخه اجتناب او پرهیز وکړه هر یو کې ځان ته فکر وکړه بیا په خپل ځان کې وګوره بیا په خپل ژوند کې وګوره بیا خپل سلوک وګوره ځان اصلاح کوي الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي فتعالی دې مولا بدو لارو وساتي الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ته پر خپل دین اسلام او پر خپل حق حنفي مذهب باندې استقامت نصیب کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته